دمني محبت امارات امارات اگټون کید امت امارات امارات. کله نه دغه پروسه د مهاجرینو کډوالو شروع شوې ده. د افغانستان اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت د خالد بن ولید قلی اردو په اول قدم کې دلته ټول مختلف پرسونلونه را لېږلي دي. خالد بن ولید قلی اردو دغه پرسونل تقریبا په شپږو برخو کې خدمت دلته کوي. لومړنۍ برخه د امنیت ده. تقریبا تر 400 پورې مجاهدین د خالد بن ولید قلی اردو د دغه پنډغاري چې مهاجرین کې پراته دي د دوی امنیتي تدابیر یې نیولي دي. په هغې کې مختلفې پوستې دي، چیک پاینونه دي، خروجي او دخولي دروازې او سیارې ګزمې دي چې 400 مجاهدین پرسونل د امنیت په برخه کې مصروف ده او تقریبا تر 48 رینجر موټر له هغوی سره مصروفې دي چې شپه او ورځ د دغه مهاجرینو د امنیت په برخه کې پوره خدمت وړاندې کوي. او دویمه برخه چې مهاجرینو ته د خالد بن ولید قلی اردو خدماتي پروسه ده، په هغې کې د موږ حمایه کنډک چې په داخل د کیمپ کې کومه کمیټۍ جوړه شوې د هغوی سره په هماهنګي دغه کډوالو ته اوبه رسول، خوراک رسول، په خپلو موټرو کې په خپلو وسایطو کې داسې دلته ګرد ده، غبار ده، رش ده، دغه لارو د سړکونو د اوپاشۍ دپاره د اوبو پاشلو دپاره تر څو دغه کډوال له ستونزو، ګردونو، ګرد غبار او د مرضونو سره مخ نه شي. په دغه برخه کې د موږ تقریبا تر 25 پورې وسایط او وسایل ټانکري دي او انټرنیشنلي دي چې په مختلفو برخو کې خدماتي کمیټې سره په هماهنګۍ خدمت کوي. خلکو ته اوبه رسوي، خلکو ته خوراک رسوي او همدغه راز دغه منطقه چې پنډغالی ده او مهاجرین کې پراته دي، مختلف سرکونه دي، ډاګونه دي، د دوی د استوګنو ځایونه مخې دي، په هغې کې اوپاشیانې کوي. او دریمه برخه د موږ ترانسپورټي برخه ده. دې ته هم د خالد بن ولید قلی اردو او په غټه سطحه باندې وزارت دفاع د تحرکاتو چې کومه لیوه رالیږلې ده چې په هغې کې سلګونه انټرنیشنلي دي، لوی بسونه دي. دا د هغو مهاجرینو چې دلته بې سرنوشته دي، کرایه نه لري، د هغوی ترانسپورټي برخه مخته وړي. په ننګرهار ته او لغمان ته او نورستان ته همدغسې کابل نورو ولایاتو ته چې څومره هغه مهاجرین چې د کرایه وس نه لري، د وزارت دفاع محترم وزیر صاحب په حکم باندې د هغوی انتقالات دوی په خپلو موټرو کې کوي، کرایه ترې نه اخلي، مصرف ترې نه اخلي، په خپلو امکاناتو، په خپلو موټرو، په خپلو تیلو باندې دوی تر خپلو ولایاتو باندې ته رسوي. او د ترانسپورټ یوه بله برخه چې د پاکستان فرضي کرښې نه چې کډوال راوړي، ماشومان، زنانه، جره راوړي، هلته هم خپل انتقالي وسایط ورلیږي او تر دغه کیمپ او پنډغالې پورې هغوی هم را رسوي. روزمره په اولو کې خو ډېرو 4000 15,000 کسان، اوس 400-500 کورنۍ دا د ورځې را انتقالي د پنډغالې ته. او همدغسې په 5مه برخه کې چې موږ خالد بن ولید قلی اردو د ملي دفاع وزارت هغه خدمات وړاندې کوي، د انجینرۍ برخه ده. دغه تاسو لیدلی یوه عامه لوړې زورې وې، کندې وې، غرونه وو، پراخه دشته وه، تقریبا 238 جریبه دا سیمه ده. په دې کې موږ په اول قدم کې 3 لوی میدانونه جوړ کړل تر څو په هغې کې مهاجرینو ته خیمې ودرول سي او د دوی رفت آمد او ناسته ولاړ جیب کې برابر سي. نو په دغه 238 جریبه ځمکه کې 3 لوی میدانونه جوړ سوي دي، 3 سړکونه جوړ سوي دي تر څو هر چاته اکمال په اسانۍ باندې وسي. دا هم د خالد بن ولید قلی اردو د انجینرۍ د کنډک لخوا نه د دغه مشرتابه لخوا نه چې کومې کمیټۍ جوړې سوي دي هغوی سره په هماهنګۍ دا جوړې سوي دي. اوس د دغه دپاره یوه لویه پروسه روانه ده چې تر څو یوه لوی سیمې خاردار تاو کړي او دغه 238 جریبه ځمکه ټوله هواره کړي او دا بیا بلاک کړي تر څو د موټرو تمځایم کې معلوم سي او استوګنو خیمې کې ودرول سي.
تر څو هر چاته اکمال او د هر چاته په ښه انداز باندې هغه مرسته او کومک ورسیږي انشاءالله. دا اوس مشرتابه چې کوم پلاوی ټاکلی هات یې ټاکلی دغه به ټوله برابري. خو دا هم د خالد بن ولید قلي اردو تقریبا تر 100 پورې وسایط چې بلډوزر یې پکې دي، بوکلین یې پکې دي، همدغسې ډمپر یې پکې دي. نو د هغې په واسطه بلډوزرو په واسطه به دغه ټوله منطقه دا 238 جري به دا اواره او د دې خلکو په خدمت کې به یې وړاندې کوي انشاءالله. یوه بله برخه چې د صحت په برخه دغه چې مهاجرین راغلي دي تکلیف یې تېر شوی ده، مختلف مرضونو ورکې دي، دلته مریضانېږي. د زنانو برخه کې همدغسې د مردانو په برخه کې موږ 2 کلینیکونه 2 شفاخانې هغه دلته خلاصې کړي دي. په دې کې تقریبا د خالد بن ولید قلي اردو 45 ډاکټران او پرسونل کار کوي او په دغه 45 پرسونل کې مختلفې بخشونه دي. دلته او پی ډي ام کېږي، د غاښونو بخش هم پکې ده او همدغسې د زنانو خپل معاینات دي، جراحي عملیات هم ورکې کېږي، ایمرجنسي هم پکې ده، امبولانس هم ورسره دي چې کله هلته یو کډوال په خپله خیمه کې مریض سي او وس او توان نه لري چې راسي نو موږ کولی شو چې هلته خپل امبولانس چې ولېږو رایوړو دلته خپل هسپتال ته، یا دلته مریض دومره سخت وي چې دوا یې وسي علاج یې وسي بیرته یې تر خپلې خیمې په امبولانس کې رسو. هغه مریضان چې بیخي د موږ شبخانې ته ضرورت لري، سلبستریز ته ضرورت لري یا د ننګرهار سیتامې ته ضرورت لري نو هغه هم کولی شو په خپلو امبولانسونو کې تر مرکزه انتقال کو. نو تقریبا دغه یو څو ورځو کې چې دغه پروسه روانه شوې ده 14,814 بندیان مریضان هغه کتل شوي دي په مختلفو برخو کې. او پی ډي ډېر تعداد مریضان دي، د غاښونو مریضان دي، جراحي عملیات ورته شوي دي. نو په دغو برخه کې موږ مطمئن وو د موږ صحت ښه رول لوبولی ده او د دوی دوا هم د خالد بن ولید قلي اردو او د وزارت دفاع نه مکمل اکمال شوې ده. کله چې موږ سره کمبوتاتو سره مخ کېږو موږ سره مشترکې چې د صحت په برخه کې کومه کمیټۍ جوړه شوې د مشرتابه له خوا نه د هغوی له خوا نه هم ورسره مرسته کېږي د دوا. نو انشاءالله پوره خدمت یې روان ده. یوه بله برخه چې موږ 45 تنه مجاهدین کې مصروف دي په فرضي کرښه کې استقبالیه ده، هغه هم د وزارت دفاع له خوا نه هلته یو خاص کنډک موظف شوی ده تر څو د موږ هغه کډوال مهاجرین ورونه چې راوړي هغوی ته ښه استقبال کوي، هغوی سره څومره پنډې بستري یا نور دغه مریضان ورسره د موږ مجاهدین هغوی راخلي په خپلو وسایطو انټرنیشنلو کې په ښه احترام په ښه عزت باندې اچوي او هغوی تر دغه پنډغالې را رسوي. نو الحمدلله موږ د خالد بن ولید قلي اردو ټول پرسونل که مجاهدین دي، که هغه د موږ صحت په برخه کې دي، که د حمایي کنډک په برخه کې دي، که د انجینري په برخه کې دي، ښه خدمات یې وړاندې کړي او د الله نه ورته نور توفیق هم غواړو انشاءالله. د اعزاز قدرت امارات ضد فساد شرارت عموما کې دلته چې مشري کوي او رهبري کوي د دغه کیمپ یا تر مرکزه پورې یا د نور ولایتو د انتقال ډیری برخه کې د خالد بن ولید قلي اردو ده او د تحرکاتو خپله لیوه راغلې ده چې د هغوی هم 250 پرسونل ده او تقریبا په سلهاو خپل وسایط یې راوستي دي. نو الحمدلله امارت اسلامي د امارت اسلامي ټول مجاهدین، د امارت اسلامي ټول مسؤلین، د امارت اسلامي ټول هغه خلک چې په وظایفو باندې دي، که مشران دي که کشران دي، دا د ټولو کډوالو په خدمت کې دي. دا یو اسلامي نظام ده. هغه کډوال چې په نورو مهاجرین چې په نورو ملکونو کې اوسیږي، که په پاکستان کې، که په ایران کې، که په نورو هغه هیوادونو کې اوسیږي چې د روس په وخت کې تللي، د امریکایانو په وخت کې هجرتونه کړي، اوس د دوی هیواد آزاد شوی، دلته یو اسلامي نظام ده، دلته یو قرآني نظام ده. له ټولو نه مو غوښتنه دا ده چې هغوی خپل هیواد ته راسي، دلته به یې موږ په تمامه معنا خدمت کوو. که دوی د ځمکو مشکلات دي، د کورونو مشکلات دي، یا په نورو برخو کې مشکلات لري، الحمدلله امارت اسلامي سره هغه خیریه بنسټونه، خیریه موسسې هغه مکمل تر شا ولاړ دي. د افغانستان ټول تجاران، ټول سوداګر د دوی تر شا ولاړ دي. دوی ته به حتی الوس خپل امکانات برابروي، د استوګنو ځایونه به ور برابروي، کورونه به ور برابروي، ځمکې به ورته برابروي. نو غوښتنه مو دا ده د ټولو کډوالو نه هغه چې په تشویش کې دي، هغه چې په سوچ کې دي، هغه چې په لارو کې دي، هغه چې هلته اوس هم په کیمپونو کې اوسیږي،
له دوی نه غوښتنه دا ده امارت اسلامي او د امارت اسلامي ټول پرسونل همدغه راز د افغانستان ټول سوداګر د افغانستان ټول خیریه بنسټونه د دوی په خدمت کې دي او 100% به خدمت کوو دوی ته اطمینان ورکوو ډاډ ورکوو دلته به د دوی د امنیت په برخه کې د دوی اقتصاد په برخه کې د دوی د نورو اکمالاتو په برخه کې موږ به نه ستړېدونکې منډې کوو انشاءالله امارات 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 دمینه محبت امارات امارات حق ټونګی د امت